الله الرحمن الرحیم. راځو نن چې دی د 15مې ویډیو کې به چې دی نن تاسو له په دې باندې خبرې کوو چې اصلا کینډل به څنګه تاسو به مطالعه کوئ او څنګه به سټاپ لوز او سټاپ ټیک پروفیټ اخلئ. ګورئ تاسو له ما په تیرو ویډیوګانو کې هم یادونه کړې وه چې تاسو د دې څه نه هم چې دی ټیک پروفیټ او سټاپ لوز هم ټاکلی شي. زیاتره سټوډنټ بعضې پوښتنې کوي داسې، نو دلته چې تاسو ټیک مار دلته واچوئ، که ستاسو خوښه ده که دې ځای کې ټیک پروفیټ دلته ورکوئ او سټاپ لوز دلته ورکوئ، د دې ځای نه هم ورکولی شي، مشکل نشته. خو ولې دلته تاسو له هغه ګټه تاوان په اسانۍ نشي معلومېدلی. نو بهتره ښه ځای چې دی اصلا د دې لپاره چې تاسو دغه ورکوئ، نو تاسو له ما دلته په پوزیشن کې ښودلی و داسې. اوس راځو همدا AAVE چې دی په USDT باندې چې اخیستل شوي، دا اوس چې پکې سټوډنټ دغه بعضې کسانو مشکل لرودل، تاسو به راشئ په دغه کینډل باندې به دلته کلیک وکئ او چې کله کینډلو ته راغللی، دا تاسو ګورئ دا بازار په دې رقم باندې دی. تاسو دلته پاس ځي کې دلته چې دی دا ټایم چې دی 15 منټه، 1 ساعت، 4 ساعته، 1 ډے، او که چېرته په مور کلیک وکئ نو تاسو له به چې دی نور ټایمونه هم راشي داسې 100 ساعته. خو ګورئ چې کله تاسو انالایز کوئ په 15 دقیقو کې، مطلب په دې کې تاسو نشئ کولی دلته، ځکه دې کې کینډلې ډېر زیاتې خوځېږي راخوځېږي. دا نو انټروالز دی اصلا دا چې دی دا یو پیریود دی، مطلب دا 15 د ګوره 30 منټه. خو زیاتره چې تاسو کوئ ګورئ تاسو به څه کوئ چې کله ټرید مطلب تحلیل کوئ، بازار تحلیلوئ، تاسو باید چې دی دغلته چې دی دغه د څلور چې دی څلور ساعته زیاتره په دې کې او یا یو په 1 ساعت کې په دې کې به تاسو چې دی دغه یعنې مطلب بازار به څېړئ. اوس دلته چې دی شاګردان دې کې مشکل لري، دلته ګورئ کله چې تاسو چې دی دغه انالایز کوئ، یعنې مطلب فعلاً زه په دې باندې خبرې کوم چې تاسو هغه ټیک پروفیټ او دغه څنګه دغه ارزوئ، لږ یو ابتدایي خبرې کوم درته. ګورئ چې کله تاسو یو ځي باندې داسې کلیک وکئ، تاسو له ته معلومیږي داسې. ګورئ دلته موږ سره چې دی په دې نقطه کې لکه یوه نقطه دا شوله او یوه نقطه دا شوله او ورسره داسې ګورئ دې ته چې دی رزسټنس ویل کېږي. دا د مقاومت نقطې دي، په دې ځای کې مقاومت شوی دی، اصلا دې دا کینډلې دلته بیرته ماتې کړي دي، لاندې نه دي پرېغوستي. تاسو ګورئ د کینډلو عمومي خبره داسې ده چې دا هېڅکله داسې نشي کېدلی چې په ترتیب سره دغه چې مطلب غیر ترتیب دې اوسېږي، حتما داسې به کېږي، داسې په یو ردیف کې باید داسې اوسېږي. که چېرته د دې ردیف نه دا ښکته کېوته نو پوه شه دا ښکته کېوځي بازار، که چېرته بره و بره زه دې کې بیا تاسو نور څه دغه هم ښیم، خو دا کینډلې چې دی ګورئ ما تاسو ته وویل چې دا اوس د دې نه پس دا بازار یو څه بره ځي، یعنې دې کې چې دی که چېرته زه دلته دا کینډلې معلوم کړم تر دغه اخري نقطه وه، خو دا ولې در دې ځای پورې که یاد دلته چې دی تقریبا په دې نقطه کې دا مات شوی دی، مطلب دا کم کینډلې چې دي دا بیرته تللی دي په دې نقطه کې، بیرته ګورئ تاسې دې ځای کې بیرته چې دی مقاومت نقطې ختمه شوله، دا د اخري نقطې موږ ته چې دی دومره راکړله، د دې نه پس دا بازار نور بره روان دی، یعنې مطلب دا چې دی لږ څه بره به ځي، نور به هم تاسو ګورئ تر څو چې دی تاسو د دې پیټرن بنده ډېر زیاته مطالعه غواړي چې دا پیټرن په کم پیټرن کې اوسېږي، کومه سې راځي بیا. نو کله چې دا اوس ګورئ عموما کله چې بازار تر اوج پورې ورسېدلی، مطلب ډېر پورته لاړل، حتما د پورته نه دا حتما یو ځل چې دی مطلب فالینګ کېږي، دا لاندې یو ځل راکېوځي یو څه، خو بیا هم بعضې وختونو کې داسې کېږي دا بازار تر دې ځای ورسېدل لږ کېوځي بیا نور داسې بیا داسې ځي، عموما دا د بازار اصول دغه یې داسې دي. نو تاسو چې بیا دلته د بازار تحلیل کوئ که نه، فرض که دا بازار چې دی د دې ځای نه داسې تللی دی بیرته داسې بیا داسې تللی تر دې ځای پورې دلته اوس دومره نقطه ده، فار اګزامپل داسې ته به دې وختونو کې اوس مطلب کینډلې په دې شکل دي عمومي به یې ته نیسې، نو ته به داسې کې ګوره دا کرښه به داسې کش کې ته چې آیا دغه نقطه چې دی دې ځای کې مطلب دا کینډل چې تر دې ځای پورې رسېږي، دې نقطې پورې رسېږي، که چېرته ته به بیا دې وخت کې دلته اخلي، که چېرته د دې نه بره مطلب نور ته پوه شولې چې ستا د دغې د دې مطلب دا اول شلو، دا دوهم شلو او دا درېیمه نقطه شو، فار اګزامپل که چېرته دا درېیمه نقطه او دوه نقطې ټولې سره یو شوي، دا درېیمه نقطه یو شی شوله او دا درېیمه نقطه ترېنه فقط یو دانه ترېنه جګه شوله، نو پوه شه چې دی بازار نور بره ځي. بیا دا بعضې تحلیلونه لږ دا ابتدایي دي، دې کې باید لږ څه تاسو زده کړئ. ګورئ تاسو له ما مخکې وویل که د 2.2 نه که چېرته بازار ښکته لاړلو
نو نورم کېوځي وګورئ یو څه کېوتله که نه د 2 اتیا نو دې ځای کې تقریبا هلته ګوره په یو څه باندې دغې باندې کېوتلو اوس چې دی ګورئ بازار د دې نه پس یو څه بره ځي دا ځکه چې دی ګورئ که چېرته تاسو دلته کلیک وکړئ داسې یعنې مطلب دا چې زه دغه بازار داسې وګورو ګورئ په دې ترتیب لکه مخکې مې چې تاسو ته وښودل نو اوس د دې ځای نه داسې که چېرته کړو ګورئ د دې هغه د مقاومت نقطې تورې په یو ردیف باندې دي د دې نه پس که چېرته دا د مقاومت نقطه چې دی د دې نه ښکته لاړله نورم ټیټه شوله نو پوه شه بازار نورم ټیټ روان دی بیا نورم ټیټېږي داسې خو تاسو به بیا چې دی زیاتره وختونو کې به چې دی دا دغه په دا څه ورته وایي په مثلثونو کې تاسو به دا په مثلث کې زیاتره تاسو دا ښیه کله چې تاسو د بازار تحلیل کوئ دا نو تاسو کوشش به کوئ په مثلثونو کې به دا کوئ مختلف قسمه مثلثونه به تاسو مطالعه کوئ د دې لپاره کله چې تاسو په انالایز باندې پوه شولې نو بیا ضرورت نشته تاسو همیشه دپاره کولی شئ بیا یعنې مطلب ښه تحلیل وکئ او پر ګردنغه مو مطلب چې دی بیا یو څه ښه ځي ګورئ بازار چې دی اوس تقریبا بیرته چې دی پورته روان دی خو کله چې تاسو کینډل ماتیږي لکه تاسو دلته وګورئ دې ځای کې دغلته تش دا ګورئ دا تش دې ته ویل هامر کینډل ویل کېږي خو مختلف نومونه لري دا ډېر زیات نومونه لري دلته که چېرته چې دی د بره نه چې دی دغه وه یعنې د بره نه خالي شوله تاسو ګورئ دلته دې ځای کې چې دی کینډل بره تش دی او لاندې لږ ځای کې ډک شوی دی خو سور دی یعنې مطلب سل برخه کې دی نو دې وختونو کې به تاسو څه کوئ یعنې دلته چې دی حتما بازار لږ څه ټیټ ځي که چېرته د لاندې خوا نه چې دی سور لکه تاسو دې نقطې ته ګورئ د لاندې خوا نه سور او بره چې دی ډک نو حتما لږ بازار چې دی مطلب دا چې د لاندې طرف نه زور دی بازار بره ځي نو تاسو ګورئ بل لږ څه کینډلو په هکله معلومات درکوم چې نیکسټ ټایم بیا دغه نوسي لکه دلته وګورئ دې ځای کې دغه کینډل چې دی دا اوس موږ سره چې دی په لانګ پوزیشن کې ډېر پورته تللی دی دا چې دی مطلب دا چې د لانګ یعنې مطلب د لاندې طرف نه زور بره ورغلی دی ګورئ دلته چې دی په دې تکنیکل انالایز دې ته ویل کېږي تاسو عموما دغه شیانو باندې دا دې ته کینډل ویل کېږي دا کینډل یو ته چې دی بیرش یو ته چې دی بولش ویل کېږي نو ټیټ او جګ بیرش او بولش اصلا دغه چې دی شنه غونډه کې او بیرش چې دی دغه سره مطلب خیر ټیټ او جګ چې دی په دې کې شته دی مطلب دا چې کله شین چې دی جګېږي داسې هم نه کېږي چې مکمل تر اعلی دغې پورې رسېږي دې کې ټیټ او جګ شته دی پکې داسې خو دا بازار به د یو وخته پورې ځي داسې هم نشي کېدلی چې مطلب داسې وشي چې تا یو ساعته یا 4 ساعته پر اگزامپل تا داسې 4 ساعته اخیستې اوسېږي او دا یو کینډل د دې ځای نه راورسېد تر دې ځای پورې ورسېدلو نه دا دومره اوږد کینډل نشي کېدلی دا چې وشي حتما دلته یو وقفه پکې راځي لږ لاندې راځي دا بیرته بیا به راځي نو دغسې حساب باندې دا اصلا کېږي نو ګورئ دلته بازار تقریبا تر خپل دې ځای پورې راغلی دی دا بیا یو چپه وخي تر دې ځای پورې بیا راځي خو که چېرته د دې نقطې نه اوس چې مقاومت نقطه ده په دغه نقطه کې که د دې نه هم دا ټیټ شولو دا تور نقطه معلومیږي که د دې نه هم دا ټیټ شولو نو بس پوه شي چې دی بیا د بازار تر دغې نقطې پورې به رارسېږي ګورئ داسې دلته بازار به تر دې نقطې پورې بیا راځي ځکه دلته کینډل ختم شوی په دې نقطه کې کینډل بل ختم شوی دلته سور کینډل ختم دی اوس امکان لري تاسو ګورئ دلته ټایم روان دی اوس د دې کې چې د ما 4 ساعته نیولی دی خو زه به راشم 1 ساعت په واخلم داسې 1 ساعته کې بیا موږ ته معلومیږي اوس وګورئ 30 دقیقې چې دی تقریبا تېرې دي دا که چېرته چې دی ساعت پوره شو دا هر کینډل که چېرته تاسو دلته 1 ساعت واخیستلو مطلب دا دی چې دا یو کینډل چې دی دا 1 ساعته دی اصلا دا بل کینډل هم 1 ساعته دی دا بل هم چې دی په ترتیب سره داسې چې دی دا کینډلونه به چې دی صرف 1 بای 1 هم داسې به راځي دغه کېږي هر یو کینډل یو ساعت وخت نیسي که چېرته تا دلته 4 د 1 ساعت انتخاب کړي که 4 انتخاب 4 که یو دې انتخاب کړی نو یو ورځ کې به یو کینډل چې دی مطلب پوره کېږي او که 15 دقیقې 15 کې خو ولې تاسو چې کوم کله تحلیل وکړو ستاسو تحلیل کې به فرق نه راځي هماغه یو څیز به اوسېږي لکه مطلب دا چې کوم تحلیل دې کړی دی داسې نه چې ته خطونه دې کش کړي دي او بس هلته بیا ستونزه درته پیدا کېږي خو ګورئ دا مې دې لپاره کړه چې بعضې وختونو کې دغه ټیک پروفیټ او ټیک چې دی سټاپ لوز اوس لکه مطلب ما یو کینډل په دغې نقطه کې اخیستی دی زه راځم همدغه چې دی زه اخلم چې تاسو له مثال درکړم راغلم او دلته چې دی دا مې واخیستلو او دا لانګ اخلم دا مې لانګ واخیسته پوزیشن کې دلته ګورئ په دې نقطه کې چې دی لیوریج مې لس ټاکلی دی او بل چې دی اوس ځکه تکنیکل انالیسس هلته لاړ شم دلته ګورئ زه د دې دپاره سټاپ لوز څنګه به ټاکم ګورئ
دې نقطه کې اوس تاسو له ښکارېږي دغه شین نقطه چې د پاس هغه چې دی زما د مطلب په دغه نقطه کې مې اغوستی دی حتما جګ و ټیټ په دې کې راځي. تاسو به دلته څه کوئ یعنې مطلب یو څه تحلیل به کوئ. اوس زه وایم که چېرته بازار د دې نه یا مطلب دغه سور دا بل څنګ کې چې ورسره دی دغه نقطه زه ورته دا سټاپ لوز ټاکم ورته یم که د دې نقطې نه دا ښکته لاړلو نو بس ماته څه کوه خرڅې که راته نور یعنې مطلب نه دلته راته سټاپ لوز ځکه ما خو بر اغوستی لانګ مې اغوستی بس دې ځای کې ماته بازار دلته ودروه خو زه به د دې ځای دا زه څنګه معلومولی شم چې دا څو نقطه راځي نو څو قسمې کولی شي که چېرته تاسو داسې وکئ چې همدې کنډل باندې دلته کلیک وکړئ داسې ګورئ کنډل باندې چې کلیک وکړئ تاسو دلته متوجه شئ دلته یې موږ ته لیکي ګورئ کنډل باندې چې داسې کلیک وکړم داسې پر اگزامپل همدې کنډل باندې ګوره داسې په دې هلته پاس ماته ولیکه وایي د دې کنډل تر ټولو جګه اندازه چې دی تقریبا 90.88 ته رسېدلې ده او تر ټولو ټیټه اندازه چې دی 88.9 ده لو نقطه او چې دی های نقطه هغې ته ګورئ تاسې نو زه ورته یم چې اوس که زه سټاپ لوز ورکوم نو زه به لو دغه چې دی مطلب ټیټ نقطه 88.9 زه به په سټاپ لوز کې دا ورکوم او ورته یم چې کله بازار تقریبا چې دی دغه ځای پورې ورسېدله مطلب زه په دې ځای کې یعنې د دې کنډل په ختمېدلو سره دغه کنډل دا سور اخرنی کنډل د دې په ختمېدلو سره چې دی ماته باید څه شي دا باید دې ځای کې ماته ټیک پروفیټ واغوستل شي یعنې مطلب دلته زما باید ګټه واغوستل شي نو د دې لپاره به زه د هغې ځای اندازه به څنګه پیدا کوم په همدې کنډل باندې به ودرېږئ او دلته به یې های د دې واخلئ های ګوره 90.9 دی او ټیټه نقطه د دې بل چې دی دې باندې به ودرېږي د دې به لو واخلئ 88.09 دی نو دا به په لو کې ورکړي او هغه به چې دی په ټیک پروفیټ یعنې مطلب چې دی های دغه به ورکړي که چېرته اوس د دې مطلب داسې شولو که دې نقطې ته راورسېدلو نو زه به دلته چې دی زما دپاره به ګټه دا به ټیک پروفیټ یعنې مطلب زه به ګټه واخلم خو ولې که بازار ټیټ شلو دې نقطې ته راورسېدلو نو زه به چې دی زما ته به نور بازار بند کړي تر څو چې دی زه نور لیکویډیشن ته لاړ نه شم که چېرته سټاپ لوز ورنه کوي او دا د دې نقطې نه واوښتو خو دا حتما بازار لاندې ځي همداسې نور به هم روان اوسېږي تر څو چې دی لاندې ځي او هلته چې دی د لیکویډیشن پرایس چې دی هغه ټچ کړي نو دې نه باید ځان ساتئ او داسې به هم نه کوئ چې اوس تاسو پر اگزامپل ټیک پروفیټ دی چې دی پر اگزامپل دلته وښلی دی تقریبا چې دی په دې نقطه کې او تا ته 0.50 چې دی 50 مطلب سنټه ګټي او سټاپ لوز د داسې ورکړی دی سټاپ لوز چې پر اگزامپل دې نقطه کې د ورکړی دی او تا ته چې دی پر اگزامپل چې دی 5.2 چې دی تاوان کوي ګټه دې دومره ده یعنې مطلب $0.5 دی ګټه ده او ولې تاوان دی چې دی دومره دی نه داسې به نه کې ته باید څه وکړې باید چې دی سټاپ لوز دی باید دومره اوسېږي سټاپ لوز ته هم داسې پام کوئ داسې نه چې زر بیرته سټاپ لوز ووهل شي ډېر نږدې سټاپ لوز هم مه ورکوئ تر خپل هغه دا نقطې چې دی مطالعه کوئ لکه تاسو وګورئ په دغه نقطه کې دلته اخره کې چې دی 8.6 چې دی د 8.6 چې دی په دغه نقطه کې چې دی دلته سټاپ لوز ورکوي داسې نه چې ته ښه پوهېږې چې سټاپ لوز هغه ځای کې دی خو چې یو شړه کې ورکړله هلته ستا سټاپ لوز وهي نو هغه ځای نه باید ځان وساتې تر څو چې دی زر دغه نه شي سټاپ لوز ته ونه رسېږي باید هغه نقطه ځان سره ذهن کې وساتې بل بعضې دغه چې دي مارکیټونه به ته ګورې بعضې خلک چې دی لږه ګټه کوي خو دایمي کوي د دغې نه ځان ساتي ګورئ کله چې یو کنډل ښکته راغللی ته پر اگزامپل 4 ساعته یا 1 ساعته دی اغوستی دی لکه اوس په دغه کنډل تاسو ګورئ دې ځای پورې را رسېدلی دی دا کنډل چې کله اوږد ښکته ډېر راغللی او پوه شو نو چې دی بل شروع کېږي حتما ورپسې دوهم کنډل چې دی هغه حتما بره ځي کوم چې لاندې راغلی حتما دا بل پسې بره ځي نو دې وخت کې ته لانګ اخله کومې چې دی ګورئ ما ګورئ هلته چې دی دغه کنډل ګوره لاندې راغلی و ولې ما چې دی د دې لپاره بیرته چې دی دغه شاټ راغلی و هغه کنډل ګورئ دغه سور کنډل ښکته راغلی و ګوره ما پوزیشن چې دی لانګ ونیولو دا به حتما دا به چې دی یو څه پورته ځي نو دا به لږ څه بره ځي نو دا چې دی بره لاړلو حتما تا ته به یو څه ګټه دلته راځي درته نو ته به د دې ځای نه چې دی دغسې تحلیل به یو څه کې نو دا مې په دې خاطر وکړل لږ دې بازار سره بلد شي هغې نه پس انشاءالله د دې نورې اپشنې دي د دې ډراونګ ته به ځو چې سر که موږ ډراونګ وکړو هغې کې به انشاءالله باقي خبرې